شیخ صاحب ټول حقیقت راښکاره کو د ګستاخۍ کم کس چې ګستاخي کړې وه زموږ دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړه زموږ ټیم ګڼې ضرور سبسکرایب کړه ویډیو پوره وګورئ ملګرو خبره ځان پوه کول پکار دي ګوره ښه زموږ په دې قوم کې مشکل دی دوی په خبره ځان نه پوه کوي او یو فتوا په تا باندې راواچي لکه اوس کې دا خبره ته بعضو ته وکړي زموږ په ملک کې چې یاره انبیا الله ته محتاج دي په تا باندې به د ګستاخي ټاپه ولګي او چې بیا یې سره څه وکړو خبرې ته سوچ پکار دی انبیا الله ته محتاج دي دې ته د کوم ځای ګستاخي ته وي او ګوره دا یاده کړه ته بله فایده ذکر کړم د پیغمبر ګستاخي هغه نه ده کومه چې د یو چا په ذهن کې خاص ده د پیغمبر هغه ګستاخي به ګستاخي ګڼلی کېږي چې شریعت هغې ته ګستاخي ویلي لکه زموږ په ملک کې کم چې قبر پرست دي یا تصوف والا حضرات دي د دوی په ذهن کې ډېرې ګډې وړې مسلې دي هغوی ته که ته دا ووایې چې پیغمبر علم الغیب ورسره نشتي دا هم ګستاخي ده نو دا اوس ګستاخي ده ګستاخي خو دا ده چې ته د علم الغیب چاله ورکې پیغمبر له ها که ته دا ووایې چې پیغمبر نه خبره یېرېده انسانو کله نه کله به ترې خبره یېرېده دا د هغوی په نیز څه ده ګستاخي ده خو دا د هغه د ذهن مطابق ده خبره موږ د چا د ذهن نه کوو خبره به د څه چلېږي شریعت که ته دا ووایې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دنیا نه تللی دی مړ شوی دی پښتو کې ورته مړ وایي او دنیوي ژوند یې ختم شوی دی هغوی ورته ګستاخي وایي نو په خبره ځان پوه کول پکار دي دا ذهن کولاو کوي زما دا دعوت دی پښتنو ته چې د خپل ذهن کولاو کوي د دین کې سوچ وکوي سوچ او فکر وکوي دا نه چې مولوي صاحب ته غاړه کې پټه در واچوي چې کوم طرف ته دې روان کړي ورته پسې روان وي د مولوي صاحب په دې خبره کې به هم سوچ کوي چې دې چې را کومه خبره کوي دې په دې باندې دلیل ماته ښیي د الله خبره یې پکې ښوولې ده د پیغمبر یې راته ښوولې ده دې دا خبره څنګه کوي نه چې تا ته څه ووایي او ته ورته څه وایې سبحان الله بس موږ دغه سبحان الله ته تیار نه شو نعره تکبیر د خولې نه به پشم روان او زنده‌باد او بیا مرداباد او چغې چغارې او روډونو ته راوځه او ټیرونه وسېځه او په دوکانونو ورشه زموږ دا دین خوښ دی او همدقه شان مولیان هم خوښ دي والله لکه اوس زما دا خبرې دي که نه کېدای شي بعض دې باره کې ومړوي زارېږه زموږ د مولوي صاحب نه چې سپیکر ته ودرېږي نو ټول کلی کافر کړي او دی پکې دا وګوره دی پکې لا دا وایي چې دا خبره پکې ګستاخي نه ده او ګستاخي دا نه ده او سوچ کوئ او فکر کوئ موږ چې دا ګډوډ شوي یو که نه موږ چې دا ګډوډ شوي نو د هغې یوه غټه وجه هغه دا چې موږ قرآن او حدیث کې سوچ نه دی کړی او موږ به څنګه سوچ وکړو چې موږ ته قرآن او حدیث چا بیان کړی دی سوچ خو موږ هلې وکړو چې څوک راته بیان کړي نو چې ما ته بیان شوی نه دی زه به پکې څه سوچ وکړم ما ته خو د پوخانه قصې بیانېږي او بزرګان او زمونږ مولا او زمونږ کتاب او زمونږ پښتانه ټول عمر راته دا قصې بیان شوي او زما عقل یې بند کړی دی چې وایي ته عامي ته به سوچ او فکر نه کوې ملګرو دا زموږ سره و ویډیو پوره حقیقت تاسو ویډیو کې واورئ زموږ ټیم ضرور سبسکرایب کړئ